این مسجد از سوی مقام ولایت غزنی و با همکاری تاجران به ارزش 2 میلیون افغانی ساخته شده است که گنجایش 300 نمازگزار را دارا می باشد. مسئولان محبس این ولایت بیان داشتند که قبل از ساخت این مسجد آنان از نبود جای مناسب برای ادای نماز با مشکل مواجه بودند. د چې د غزنی ولایت په زندان کې همداسې یو وړوکی اتاق جوړ شوی و او بیا مسجد ګرځول شوی و. د دې مجاهدینو او کارمندانو لپاره د جماعت لپاره بسنه نه ورکوله او ډیر کوچنی و. د غزنی ولایت د محترم والی صاحب په ډاډ هغه پخوانی مسجد شهید او په ځای باندې نوې آبادی شروع شوله. مسئولان محلی این ولایت نیز افزودند که مساجد با عبادت زیبا می شود و از مجاهدین و مسئولین محبس این ولایت خواستند که در نمازهای جماعت شرکت کنند. مسجدونه زموږ او تاسو دپاره په هغه کې لمونځ په جماعت سره لکه څنګه چې دا جماعت ښایسته جوړ سوی موږ چې اوس جماعت مزین کوو جماعت ښایسته کوو نو هغه په جمع سره په تلاوت سره په ذکر سره. هغه مسجد هم چې د مسؤلینو له طرفه ورباندې کار شوی دی او په داسې خوندور ډیزاین او ترتیب سره جوړ شوی واقعا زما لپاره ډیر په زړه پورې دی بلکې د ټولو ملګرو مېلمنو لپاره به ډیر په زړه پورې وي. از سوی هم والی غزنی با محبوسین محبس این ولایت نیز بازدید نموده و مشکلات آنها را از نزدیک استماع نمود. عبادت را و زمینه درس و دروس طلاب کرام و علمای کرام را در محبس برای مردم تأمین و ترغیب و تأدیب کرده است و بسیار بندیا خوش است ان شاء الله العزیز. با گفته مسئولین در این ولایت قرار است یک تعمیر دیگر نیز به خاطر کمبود جا در محبس این ولایت ساخته شود که عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد.